محترم ناموس خان ناموس صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو سره خپل کلام شریک کړي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د راغلو ټولو ملګرو که د کلي دي او که د بهر نه راغلي دي نو د ټولو د زړه له تله شکریا ادا کوم، ځکه چې په دې سخت موسم کې په دې ګرمۍ کې خپل خوب خراب کړی دی، وخت خراب کړی دی او زمونږ دا پروګرام لا بلکې د خپل پروګرام لا یو وخت ورکړی دی او دا یې ښایسته کړی دی. دا پروګرام په ابتدا کې ما خبره کړې وه چې یاره ما نه سره نه ډایري شته دی او نه را سره موبایل شته، ځکه په موبایل کې هم شپږ اته غزلي داسې چې او زما کمې دا دی چې ما ته چېرته غزل نه یادېږي، خپل راته شعر او دوم نه یادېږي. خو ساګر صاحب مې خواله رالی او راته یې وویل چې یاره زمونږ په فرمایش باندې ته خپل یو زوړ غزل دی او د هغه غزل دغه یې راته هم وکړو چې دا غزل ووایه چې سحر به مې لیده. نو دا چې په حقیقت کې ما ته په خپلو ټولو غزلو کې دا یو غزل یاد دی. نو زه به د ساګر صاحب په فرمایش باندې دا غزل ووایم. ترنم خو به ونه کړی شي که نه او داسې به ووایم. د غزل مطلب ده چې سحر به مې لیده هم مازدیګر به مې لیده، سحر به مې لیده هم مازدیګر به مې لیده، د چم ګاوڼ خبره وه اکثر به مې لیده او میرات پیغلتوب شه په دیدن پسې اړون شوم، میرات پیغلتوب شه په دیدن پسې اړون شوم، لا ښه وه چې وړه وه نو بهر به مې لیده او مدام به یې ښکاره و سپین رخسار د ګل په شان، مدام به یې ښکاره و سپین رخسار د ګل په شان، بغیر د لوبټې نه سرتور سر به مې لیده او په ښکاریږي پښتنه معاشره کې مینه جرم که نه وې نو بیا هم د بام په سر به مې لیده، په لارو او کوڅو کې د امزولو سره یو ځای، په لارو او کوڅو کې د امزولو سره یو ځای، هر وخت به تله راتله او په چکر به مې لیده. او مقطع ده چې ناموسه که واده وې په خپل کلي څنګ به ښه وې، ناموسه که واده وې په خپل کلي څنګ به ښه وې، بیا هم کله ناکله یو نظر به مې لیده.